السلام علیکم، زه یم هدایت او دوی ګورئ پښتو ټیک د یوټیوب او فیسبوک طرف څخه. په یوټیوب باندې که تی چې زموږ چینل سبسکرایب کړی نی نو چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تی له هره نوې ویډیو درځي، او پر فیسبوک باندې زموږ پیج هم لایک کړئ. شاید په ټیک ټاک، فیسبوک یا واتس اپ سټیټسانو باندې تا دغه ویډیو ضرور لیدلې دغه اوس چې تی پر سکرین باندې ویني، نو دغه ویډیو جوړیږي څنګه. د نن په ویډیو کې به زه تی له دغه در وښیم. د ټول نه اول به راسو پلی سټوره. په پلی سټور کې به وی فلای سرچ کو. چې کله تی وی فلای سرچ کی نو دغه اول اپلیکیشن دی دا به راوړي. دا اپلیکیشن ما ډاونلوډ کړی دی، نو پر دې به اوپن و چې خلاص سي. دغه اپلیکیشن چې کله خلاص نو ستاسو مخ ته به دا رقم شام به راوړي چې کله د اپلیکیشن خلاص سي. اوس به راسو چې ته غواړې تصویر په څنګ کې جوړ کړې. هغه ویډیو چې ماته لاول ښکاره کړه زه غواړم چې هغه تصویر جوړ کړم، یا دلته هر رقم شته دا د ډیزاینونه وینئ چې تی هر ډیزاین خوښ په هغه ډیزاین باندې کلیک ووس او بیا تصویران سلیکټ کړئ. هغه دغه به جوړه سي، هغه ویډیو به جوړه سي. نو اوس دا سکای چینج وی اف ایکس په نامه باندې پر دې به کلیک کوو. دغه بعد اساس میکینګ ته دا لږ څه ټایم اخلي چې په پروسس سي. اوس سالی اوس درې فوټوګان چې دی هغه خپل سلیکټ کړه. دا درې سلیکټ کوم او د دې څخه لاندې ته لیکل دي ریپلیس میوزیک. پر دې باندې ته چې دې میوزیک وبدلوی سي، هر رنګه سم کوی سي. دا ویډیو چې اوس وینئ دا دې راوړله. چې کله تی ویډیو جوړه کړله د هغه بعد بیا پر دا میک باندې کلیک کوس. چې تی کله میک باندې کلیک کولی نو ویډیو چې ده هغه به پروسس سي او ډاونلوډ به سي او ستا ګیلري ته به ولاړ سي. دا لږ څه ټایم اخلي چې ټایم یې واخیستی دا خپله جوړېږي، اټومیټیکلی جوړېږي. نو که ستاسې چې دا ویډیو خوښ شوه ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ ترڅو دا نورو خلکو ته ولاړ سي، او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج چې دی هغه لایک کړئ.